د جنرال خوشحال سادات تازه او مهم خبر. هغه وایي زما دریځ روښانه دی، زه نور په هیڅ ډول افغانستان کې د جګړې دوام نه غواړم. ګرانو دوستانو، راځئ جزئیات را سره همدلته ویډیو کې ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سابسکرایب کړئ نو په درنښت سره سرحد نیوز یوټیوب چینل سابسکرایب کړئ تر څو تازه او مهم خبرونه تر تاسو ته ورسیږي. خوشحال سادات وایي زما دریځ روښانه دی، زه نور په هیڅ ډول افغانستان کې د جګړې دوام نه غواړم. که هر څوک بیا افغانستان جګړې ته ټیل وهي یا د جګړې اور زیاتوي، هغه که زما ورور هم وي پر ضد یې درېږم. ما ته دا مهمه نه ده چې واک یا قدرت د چا سره دی. ما ته دا مهمه ده، ما ته فقط د چې افغانستان آباد او افغانان خوشحاله وي. دا 40 کاله کېږي چې په یوه او بل نوم افغانان وژل کېږي او افغانستان په اور سوځېږي. افغان د ازله خپلواک او آزاد قوم دی. نور یو بل ته د غلامۍ پیغور مه ورکوئ. خپل هیواد د غلامۍ او اشغال په نامه یوې بلې جګړې ته مه ټېل وهئ. هیڅ افغان او پښتون د چا غلامي نشي کولی. نور خپل ورونه په دې نامه مه وژنئ. افغانستان د اوله یو آزاد هیواد دی. افغانانو په ډیرو آزادولو راواخیسته، تباه او برباد یې کړ. نور باید د لړۍ ته د پای ټکی کېږدو. افغانستان آزاد وي او آزاد به وي. اوس یې وخت دی چې آزادولو پر ځای آباد کړو. ګران دوستانو، دا و د نن چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې ښه وخت.